السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست دوستانو. یو ځل بیا درته راغلاست وایم د انلاین ټیچ چینل څخه نوې ویډیو ګورئ دوستانو. لکه څنګه چې تاسې پوهېږئ دوستانو، نن په دې ویډیو کې درته داسې یو ښکلې طریقه ښیم چې تاسې د فیسبوک ویډیو په 3 ثانیو کې دوستانو ډاونلوډ کړئ. هیڅ کار به نه غواړئ، هیڅ تکلیف به نه غواړئ دوستانو. نو راځئ، شاید د ډېری کسانو به زده وي، خو د هغو کسانو دپاره دا ویډیو جوړوم چې هغوی ورسره اوس هم د دې مشکل سره لاس او ګرېوان دي دوستانو. اول تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې په ګنټې نشان او په آل باندې کلیک وکوئ دوستانو. اول تاسې خپل موبایل لرئ، په موبایل کې تاسې د ویډمیټ په نامه اپلیکیشن د دوستانو تاسې هغه انسټال کړئ. کله چې تاسې خپل د موبایل کې د ویډمیټ په نامه اپلیکیشن انسټال کړئ دوستانو، دغه د تاسې د ویډیو مخکې راځي. کله چې تاسې د ویډیو مخکې راغله دوستانو، تاسې خالص ویډمیټ انسټال کړئ، په درې ټکي نشانو باندې کلیک وکړئ دوستانو. لاندې راسئ، د کاپي لینک باندې کلیک وکړئ، دوستي دلته سور نشان راځي دوستانو، تاسې خپله وینئ په دې ځای کې. په دې باندې خالص کلیک وکړئ دوستانو. چې کلیک مو ور باندې وکړ دوستانو، هغه به خپله ډایرکټ راځي، دلته به تاسې ته ډاونلوډ را اړوي. هغه ویډیو به راځي دوستانو، هغه ډاونلوډ به را اړوي. تاسې ته به کوالټي هم را اړوي دوستانو، چې په کومه کوالټي کې تاسې غواړئ دا ویډیو ډاونلوډ کړئ دوستانو. ګورئ دوستانو، دا 220 پروسیسر کې دوستانو 4 MB ده. نو ډاونلوډ باندې خالص کلیک وکړئ دوستانو، ستاسې ویډیو به ډېر اسانه او ساده توګه ستاسې ګیلري ته ډاونلوډ شي. نو په دې توګه تاسې کولی شئ دوستانو د فیسبوک ویډیوګانې ډېر اسانه په ساده او په صحه توګه دوستانو تاسې ډاونلوډ کړئ دوستانو. نو که چیرې ستاسې دا ویډیو خوښ شوي، ضروري لایک کړئ، د خپل ملګرو سره شیر کړئ. دا دوستانو په دې طریقه سره د یوټیوب څخه د هر ځای څخه دوستانو ستاسې ویډیوټ ولرئ، لینک خالص کاپي کړئ، تاسې ته به دغه د ډاونلوډ لینک علامه راځي دوستانو. خالص په ډاونلوډ باندې کلیک کوئ، تاسې ته به هغه هر څه ډایرکټ ډاونلوډېږي. نو مننه دوستانو، که چیرې ستاسې دا ویډیو خوښ شوي ضروري لایک کړئ، ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا پورې الله په امان.